د دوست راډیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو تاسو د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول تیره برخه اورېدلې وه. 18مه برخه کې تر دغه ځایه رارسېدلې وه چې خو پلاره د نازګلې له بادر سره مینه وه او هغه چې کله مړ شو نو هغه ډېره تنها شوې ده او شکره تاسې هغه دواړه سره یو ځای کړل. دادا یوه خبره زما واوره، که زما په خوښه د کار کړی وه نو نه به تا ته د زړه تکلیف پیدا کېده او نه به زه له تا لرې کېدم. خو اوس هم وخت شته، په راتلونکي کې د کلي ټولو پیغلو نه پوښتنه کوئ او هغوی خپلې خوښې ته پرېږدئ. خیر دی، نور خپلو خوښیو ته اولیت مه ورکوئ ځکه ژوند ورسره پیغله کوي نه تاسې. او تا خو ولیدل چې زما خوښه نه وه نو درې زامن او یو زه د له لاسه ورکړم. بلې درنو اورېدونکو دا چې اوس د ناول 18مه یعنې وروستۍ برخه کې څه کېږي نو په ګډه به یې واورو. پیل کوو د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول پر وروستۍ برخه. د رمو مالک دې هم ووژه. ګوره د څو کسانو قاتل شوې. له دې خبرې سره تیارې ټکان وخوړ او پر ځمکه کېناسته. هغه خپلې سترګې وغړولې. لومړی پر شپونکي نظر ولګېد. هغه ملک باندې لاسونه اچولي وه او پر وږی ویده وه او پر بله وږی د نازګلې سریښې وه. زړه یې خوشحاله شو او له ځان سره یې وویل شکر خدایه چې نازګله لرم او د شپونکي د دردونکي او له غمه ډک زړه به پرې ټکور کړم. د تیارې له ودرېدلو سره دواړه راپورته شول. ملک په خندا ورته وویل بچو ښه بالښت مو پیدا کړی وه. دواړو له ډېر وخته بعد سره وخندل. هغه دواړه په سر ښکل کړل او له تیارې څخه راکوز شول. کله چې دوی راکوز شول نو د شپونکي ټول کلیواله د مخې ته راغلي وه خو د ملک له کلي هېڅ څوک نه وه. ملک زړه کې غمګین شو او له ځان سره یې وویل رښتیا ده چې ښه خلک هر څوک پالي او بد خلک تر یو وخت د پیسو یا د قدرت په زور یادېږي. آفرین شپونکیه چې د خپلو کلیوالو زړونه دې ګټلي. کلیوال شپونکي ته ګلان ورته غاړې کړل. قومندان او عسکر هم ورته ولاړ وه. هغوی اولید کلیوالو ته ورکړ چې له دوی سره خبرې وکړي ځکه دوی خو وخت ناوخت ورسره خبرې کولې. همدا وجه وه چې کلیوال ډېرې خفه وه. شپونکي چې قومندان ته پام شو نو هغه خپلې انکې له سترګو لرې کړې او له جب څخه هغه سپین دسمال راواخیست چې د شپونکي پلار ورکړی وه. پر هغه یې خپلې وخت کې پاکې کړې. شپونکی له نورو کلیوالو رابیل شو او د قومندان په لور یې خپل قدمونه ګړندي کړل. قومندان چې هغه ولید نو هغه هم د ده پر لور روان شو. دواړو یو بل ته کلکې غاړې ورکړې او له ډېرې خوښۍ یو بل ته وښکې تویې کړې. له عسکرو سره یې غېږې ورکړې او بیا په ګډه د کلي په لور روان شول. ملک ټولو کلیوالو ته وویل تاسې ټول زما مېلمانه یاست او ما سره به ځئ. کلیوالو کې ملا صاحب ورغږ کړ موږ له تا سره نه شو تللی. ټولو په ګډه سره وویل هو له تا ظالم سره نه ځو. ملک ډېر مایوسه شو او پر ځمکه کېناست او هغوی ته یې وویل تاسو رښتیا وایئ خو ما ته یو وار موقع راکړئ تر څو چې ملک خبرو ته خوله جوړوله. نو شپونکي ورغږ کړ هو موږ په ګډه له ملک صاحب سره ډوډۍ خورو. له دې خبرې سره ملک او نازګله ډېر خوشحاله شول. کلیوال هم حیران شول چې ملک له شپونکي سره څه وکړه او دی اوس څه کوي. شپونکي په لوړ غږ وویل زما درنو کلیوالو په زړونو کې کینه مه ساتئ ځکه په دې کار سره خدای جل جلاله خفه کېږي او شیطان پرې خوشحالیږي. انسان عجز دی او هر ډول خطا ترې کېږي خو باید یو بل ته بخښنه وکړو او نفرتونه له منځه یوسو. له یو بل سره همکاري وکړو، له یو بل سره مینه وکړو او د یو بل په ارزښت ځان پوه کړو. وګورئ چې ملک شیرګل د ګلمینې په ارزښت نه پوهېده او نه یې د هغې مینه کتلی شوه او اوس ورته دا معلومه شوه چې یو انسان او د هغه هیلې څومره مهمې وي. ملا صاحب وویل ملک صاحب خپله ډېر پښیمانه دی خو دا به تقدیر کې و چې پېښ شول. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي خپلوانو سره د خوب په بدل کې ښه کول پوره خپلولي پالنه نه ده. پوره خپلولي پالنه دا ده چې خپلوي ورسره پوره کېږي او دوی بیا هم پالي. هغه وویل د خپلولي په پاللو کې له درې ډوله خلکو سره مخ کېږو. لومړی هغه خلک چې خپلوان ښه ورسره کوي خو دی ورسره ښه نه کوي. او دویم هغه څوک چې
که خپلوان ورسره ښه کوي دی هم ورسره ښه کوي او که هغه ورسره نه کوي دی ترې هم ځان لرې ساتي او دریم هغه ډول خلک دي چې کله ورسره خپلوان ښه کوي یا نه کوي مګر د ده ورسره ښه کوي او تل په دې فکر کې ژوند کوي چې دا خلک ډېر کامیابه دي او خپلوان یې تر نورو ډېر وي په دې خاطر باید موږ له یو بل سره خپلوي وپالو که څوک له موږ سره خپلوي کوي او یا یې نه کوي پر ټولو کلیوالو د شپونکي او ملا خبرو ډېر اغېز وکړ او له ملک سره د هغه کور په لور روان شول هلته چې ورسېدل نو ملک خپلو زامنو ته امر وکړ چې ټولو ته ښه ډوډۍ ورکړي زامن هم د خپل پلار په لیدو ډېر خوشحاله شول او له خپل نوي هوټل نه د میلمنو لپاره خواړه راوغوښتل د غرمې وخت هم نږدې وه ټول کلیوال وږي شوي وه خو له یو ساعت وروسته ګرمه ډوډۍ راوړل شوه د کابلي پلو بوی ټول ښه په اشتیا کې کړل بس د کور ښځو په بیړه پر خپل کار لګیا شولې او راغلو میلمنو ته ډوډۍ ورکړه ملک قومندان او د کلي ملا صاحب ته غږ وکړ له هغوی سره یې کور یې خونې ته ننوتل شپونکی هم حیران شو چې ملک ولې قومندان او ملا صاحب بلې کوټې ته بوتلل هغه کړکۍ ته ځان ور نږدې کړ د ملک غږ ډېر په قراره خو بیا هم اورېدل کېده هغه وویل زه غواړم چې نازګله شپونکي ته ورکړم او تاسو سره مې چې کومه ژمنه کړې وه هغه مې پوره نه شوه کړی نو اوس غواړم چې خپل وجدان ارامه کړم باور وکړې په تیاره کې مې لور ګلمینه په خوب کې راغله او راته یې وویل چې زما د خوښۍ لپاره د شپونکي او نازګلې واده سره وکړه نو اوس مې د خپلې لور او د شپونکي لپاره دې کار ته غاړه ایښې که تاسو یې ومنئ قومندان خپل برید په غاښ کړ او بیا خپلې شونډې پرېښودې او یو سوړ اسویلی وکړ کاش چې تاسې ګلمینې په وخت کې دا فکر کړی وای اوس به ته په خوب کې نه ځورولې او د یو ډاکټر خو سره به وي ملک ور زیاته کړه هو دا خدا خو اوس مې وبخئ بس پوه نه شوم شیطان را باندې زورور شو زه اوس له خپل وجدان ډېر په تکلیف کې یم ملا صاحب ورغږ کړ دا خو ډېره د خوښۍ خبره ده موږ به یا وار له شپونکي سره خبرې وکړو بیا به تا ته احوال درکړو شپونکي زر له کړکۍ نه ځان لرې کړ او د ملک زوی سره ځان مصروف کړ قومندان او ملا صاحب هغه ته غږ کړ او شپونکي ته د ملک ټولې خبرې وکړې هغه سره بله لاره نه وه خو مجبوره و چې د هو ځواب یې ورکړی وای همداسې یې وکړ او له هغه سره یې ومنله قومندان او ملک صاحب بیرته کوټې ته ننوتل او ملک ته یې زیری ورکړ هغه هم ډېر خوشحاله شو په دې وخت کې ملا کلیوالو ته غږ کړ ای کلیوالو تاسې خبره اوسئ نن زموږ په کلي کې دوه خوشحالیانې راغلي یو د ډاکټر جانګل شپونکي راتګ او بله بیا د ده د کوژدن خوشحالي ده ملک شیرګل خپله ورېره نازګله شپونکي ته ورکړه له دې خبرې سره ټولو یو بل ته مبارکیانې ورکړې نازګلې د شپونکي په لور وکتل او مسکی شوه ملک شپونکي ته ورنږدې شو او ورته یې وویل زویه ډېره مننه کوم چې زما د خوښۍ لپاره دې دا کار وکړ شپونکي په خپلو نرۍ بریتانو کې مسکی شو او سر یې ښکته کړل ټولو ډوډۍ وخوړه او له ډوډۍ څخه وروسته د کلي په لور روان شول کله چې شپونکی کلي ته ورسېد نو کلی ورته خړ پړ ښکاره کېده او د ګلمینې کلی هم له لرې ښکاره کېده هغه چنارونه اوس هم دنګ ولاړ دي خو هغسې نه و چې پخوا به شین او سمسور ښکاره کېدل اوس په کلي کې خزان ګډ دی پسرلی هم له کلي کډه کړې له شور او مستۍ ډک مرغۍ خاموشه دي د کلي ماشومان هم غټان شوي دي په کلي کې لوبې نشته او د ماشومانو شور هم نه اورېدل کېږي هغه چې څنګه له موټره ښکته شو نو لومړی خپلې جونګړې په لور ورغی جونګړی بارانونو وهلې وه او پر یوې څنډې کږه شوې وه هغه په منډه جونګړې ته ننوت لومړی غوښتل چې خپله شپېلۍ پیدا کړي خو هر څه ګډوډ وه ډېر څه په جونګړه کې نه وه شپونکی په غوسه له جونګړې راووت او خپل سپي خړو ته په لوړ غږ چغې وکړې د کلي نور سپي وغپېدل خو د خړو درک ونه لګېد هغه قهرېدلی د دیرې په لور راغی په دیره کې ناست خلکو ته یې وویل چې زما سپی خړو چېرته دی کلیوال ټول چپ شول خو یو ورغږ کړ ستا له تګ وروسته له خړو سپي سره ستا شپېلې په خوله کې وه او هغه هېڅوک خپل ځان ته نه پرېښودل څو کلیوال هم خوړلي وه بیا کلیوالو په ګډه سره وویل چې دا لیونی شوی او باید دلته پرې نږدو بالاخره کلیوالو پرېکړه وکړه او هغه یې له کلي لرې وشاړه او بیا کلي ته رونه ګرځېد له دې خبرې سره شپونکی سخت غمجن شو خپلې کلیوالو ته هېڅ ونه ویل او د غره لمنې ته روان شو
کله چې د غره لمن ته ورسید نو لوی او شنه دښته هم تشه او خاموشه وه، ارامي هم نه وې. د ګلمینې کلي ته مخامخ ډبره باندې چې شپونکی کېناست، هغه ته د یو قبر شناخته ښکارېده. هغه ورنږدې شو. په قبر یې زوړ سور سالو یعنې ټیکری غوړېدلې وه. د قبر په سینه کرل شوې ګوشمالې هم وچ شوې وه. له باد له یوې څپې سره به د ګوشمالې خوشبو هغه ته تېر یادونه راتازه کول. ځکه ګلمینې به تل پر خپلو ویښتو کې د ګوشمالې بوټو ګلان ایښودل او د هغې ګوشمالې بوټو سره ډېره زیاته مینه درلوده. په کلي کې اوس د پیغلو صفت نه کیږي، ځکه چې یوه پیغله وه چې د ښایست به صفت کېده، هم به د حیا له اړخه صفتونه کېدل. او زمونږ د کلي نازولې ګلمینه شهیده شوې ده. هغه د قبر څنګ ته په ګونډو شو، پر شناخت یې سر کېښود او لکه د ماشوم په چغو یې وشړل. دومره یې وشړل چې بېحاله شو او په همدې بېحاله کې ورته یوه حسینه او نازنینه پیغله راغله. له هغې سره په یو لاس کې سره ګلان او په بل لاس یې ورسره د شپونکي شپېلۍ وه. شپونکی په بیړه پاڅېد او ورته وویل: وا زما ګلمینې، ته چېرته او ما ستا لپاره څومره سختۍ ولیدې او تا ځان ته پرېښودم، ولې دې داسې وکړه؟ هغې مسکا وکړه او بیا څنګ ته کېناسته او ویې ویل: زه پوهېږم چې ته له ما سره ډېره زیاته مینه لرې، خو خیر ده، زه درته په هغې دنیا کې انتظار کوم. او وایي چې څوک له چا سره پاکه مینه وکړي او په دې حال کې مړ شي نو د مرګ د شهادت وي او خدای پاک بیا په هغې دنیا کې سره یو ځای کوي. هغې لاسونه ونیول او زړه ته یې نږدې کړ. احساس یې کړ چې اوس هم ګلمینه له ده سره نږدې ده. ګلمینه بیا ورته وایي: ته پوهېږې چې ما ستا شپېلۍ ته څومره انتظار کړی او نن ډېره خوشحاله یم، ځکه کلي ته زموږ کور هم راځي او پلار مې هم اوس روغ دی او ته هم دا دی ډاکټر شوی. او بله خبره دا چې ته به له نازو سره واده کوې او رښتیا هغې زموږ لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي او ته باید هغې ته ډېره خوشحالي ورکړې. شپونکي ورغږ کړ: نه، زه له هغې سره واده نشم کولی. زه غواړم چې ستا د قبر ملنګ شم او ټول عمر دلته تېر کړم. هغه په غوسه شي او بیا د هغې مخ په دواړه لاسونه ونیسي، خپل مخ ورنږدې کړي او ورته ووایي چې ته باید زما لپاره دا کار وکړې او هغه تعلیم چې دې کړی د هغې د لارې خپل کلیوالو ته خدمت وکړه. او که چېرته غواړې له ما نه لرې نه شي نو بیا زما له قبره زیارت لرې کړه. دلته ځینې ښځې راځي له ما سوال کوي، حال دا چې زه یو مړی یم او ځان لپاره څه نشم کولی، نو د دوی لپاره به څه وکړم؟ دوی ته ووایه چې هغه رب نه دعا وغواړي چې هغه د ټولو کائناتو مالک دی، هغه ژوند ورکوونکی او اخیستونکی دی، هغه رب چې د انسان لپاره یې ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي او دوی ته ډېر نعمتونه ورکړي، هغه نعمتونه چې انسان د شمارلو څخه عاجز دی. ورته ووایه چې د جنت لپاره 5 منزلونه دي. لومړی منزل په دې دنیا کې په صحیح ډول 5 وخته لمونځ کول دي. په یو کال کې د یو میاشت د الله جل جلاله رضا کولو لپاره روژه نیول دي. او کله چې الله جل جلاله انسان ته شتمني ورکړي د هغه مال زکات ورکول دي. او بله هڅه د حج فریضه ادا کول دي. او وروستۍ خبره مې دا ده چې د الله جل جلاله رضامندي د مور او پلار په رضامندي کې ده، نو د خپلو والدینو خدمت وکړئ. شپونکي ګلمینې ته ورغږ کړ: ته څومره خوږې خبرې کوې، خیر دی، اما هم له ځان سره بوځه. ګلمینې ځواب ورکړ: نه، زما د وسې خبره نه ده، ستا تقدیر بیل دی، زما بیل. پر خپل تقدیر شکر وکړه. زه ځم او دا شپېلۍ دې واخله. زه ستا د شپېلۍ د نغمې اورېدل غواړم. قربان په ځان پام کوه، ډېره مینه لرم در سره او دا مینه مې خاص د خدای پاک د رضا لپاره کړې چې انسان یې څومره ښایسته پیدا کړی. د الله په امان. ګلمینه د سپین لوګي په څېر یو دم ورکه شوه. هغه چې سترګې پرانیستې نو په لاس کې شپېلۍ وه. شاوخوا یې وکتل، هېڅوک یې په نظر را نغلل. چغې کړې: څه شوې؟ وا ګلمینې، خیر دی،
ما مه پرېږده د ده غږونه د تیر په څېر بیا هم غرونو کې پیریان راویښ کړ خو دا ځل هغوی هم ده ته څه ونه ویل ځکه هغوی پرې هم خبره وه هغه د غره یو ډبرې ته تکیه وکړه په اسمان کې برېښنا شوه او د باران څاڅکي شروع شول باران ډېر ښه لګېده نری نری باران و او ښایسته نرمه هوا ورسره لګېده شپونکي پر خپل نسټونې خپل مخ پاک کړ بیا شپېلۍ پاکې کړه او پر هغې خپلې شونډې کېښودې او دا لنډې پکې نغمه کړې د کور خندا مې په کار نه ده د کور خندا مې په کار نه ده منګی به واخلم په ګودره به وشاړمه د ورځې تورې سترګې ګرځم د ورځې تورې سترګې ګرځم د شپې په لپو لپو اوښکې تویومه د نستۍ وږم رانه خیږي د نستۍ وږم رانه خیږي ځکه مې خپل پردي مالت ته نه پرېږدي نه د وړو لویو د خندا شي د وړو لویو د خندا شي خدای دې په مینه کې څوک نه رسوا کوي نه سپوږمۍ د بیرې سل نه راغله جنۍ رانغله شوګیري ورته کومه زما بی دادا ته وایه زما بی دادا ته وایه خوشحاله نه یم د ناکامو ناسته یمه د شپېلې نغمې ټول کلی خبر کړ له ډېرې مودې وروسته خلک د شپونکي د شپېلې غږ اوري په ډلو ډلو خلک د غره لمنې خواته راغلل په دې خلکو کې حکیم صاحب هم و هغه چې خلک ولیدل نو شپېله یې بنده کړه او د خپلې کلي په لور روان شو حکیم له لرې غږ کړ ای شپونکیه ودرېږه زه تا د یو څه ویل لرم خو هغه نه درېده او خپله لاره یې ګام کوله چې بیا پرې حکیم غږ کړ زه پوهېږم چې ته زموږ له ټول کلي خفای خو دا خبرې د ګلمینې دي هغه چې د خپلې معشوقې نوم واورېد نو ځای په ځای ودرېد او شاته یې ور وکتل حکیم یې څنګ ته راغی او له خپل خړ واسکټ څخه یو کڅوړه راواخیسته او شپونکي ته هغه خط ورکړ کوم چې ګلمینې شپونکي ته لیکلی وه هغه په بیړه د ګلمینې لیک راواخیست او له خلکو نه د غره یو څنډې ته لاړ د برېښنا پړک شو او باران هم ډېر تیز شو کلیوال مجبوره شول چې بیرته خپل کلي ته وګرځي شپونکی د غرې یو سیمسې ته ننوت او هلته د ګلمینې لیک پرانیست د لیک په سر کې دغه لنډۍ لیکل شوې وه د مازدیګر شپېلۍ ښه خوند کړي دا نری غږ دی په زړګي رباب وهي نه ګرانه شپونکیه زما سلام ومنه په کلي کې ستا د شپېلۍ غږ نشته او نه د رمو اوازونه هر څه بدل شوي دي کلیوال هم نه غواړي چې زه له تا سره واده وکړم ځکه بیا د دوی رواج ماتېږي نو ګرانه ما دا لیک ډېرې په سختۍ درته لیږلی او غواړم چې ته باید نور کلي ته راشي ای جانو ته پوهېږې دلته ما بل چاته ورکوي او راته پلار مې ګواښ کوي که ته د ښکته کلي لاجب خان سره واده ونه کړې نو تا به ووژنم زما ګرانه زه ډېره ډارېږم خیر دې ته راشه او ستا د رمو مالک یې هم وژلی او دوی ما نه پرېږدي خیر دی که مې بل چا ته ورکړي بیا ته پوهېږي چې زه له تا بل هېڅ څوک نه قبلوم او د دې کار لپاره به ځان ووژنم خو خپل جانو به له لاسې ور نه کړم دا دې یوې پښتنې مینه ده او په دې وروستۍ لنډۍ سره درنه خدای پاماني کوم یار مې د جګ غرو شپونکی دی ما ته به راوړې د وطن د غرو ګلونه د شپونکي اوښکو د لیکې رنګ کړې او د هغه زړه بیا ډک شو لیکې څنګ ته کېښود پر زنګونې سر کېښود او خاموشه سلګۍ زړه ته شنه کړ سر یې راپورته کړ باران هماغه اندازه کې تیز ورېده د باد یو څپه راغله او کاغذ یې له ځان سره کړ او د سمسې یو لښتي ته یې خطا کړ اوبه ډېرې تیزې وې او شپونکي لیک پسې منډې کړې تر څو لیک ونیسي او له ځان سره یې وساتي اوبو لیک یې لویې کندې ته ورخطا کړ کله چې هغې کندې ته ورسېد نو د خپل سپیانې خړو د غاړې هغې پټۍ ته پام شو چې دا ورته له کونګړو کاڼو جوړه کړې وه هغه پوه شو چې سپی هم وژل شوی او له ځان سره یې وویل خدایا صبر راکړې لیک یې په منډه اوبو کې پرېښود او د زړه په زور سره یې چغې وکړې د باران شور ورته هېڅ اجازه نه ورکوله چې غږ یې بیا انګازې وکړي
او د غره پیریانې واوري. شپونکی خپل کلي ته راستون شو. سترګې ډېرې سرې شوې وې. کلیوالې پوه شول چې شپونکي ډېر ژړلي، نو هغه آرام ته پرېښود او له آرامه وروسته کله چې هغه را بیدار شو نو ټول کلیوال ورته په تمه وه چې اوس به شپونکی څه وایي. دوی ویره لرله چې بیا خو به کلی نه پرېږدي. کلیوال ورته ځیر وه چې د هغه خبرې واوري. شپونکي خپلې پښې راټولې کړې او بیا خپلو کلیوالو ته وویل زما ګرانو کلیوالو، ستاسې شپونکی مړ شوی دی. له دې خبرې سره ټول غلي شول او د هغه په لورې وکتل. قومندان وویل خدای دې نه کړي زویه، دا ته څه وایې؟ هغه ورته وویل ځکه زه اوس ډاکټر جانګل یم نه شپونکی. زه غواړم چې ستاسې لپاره د غله په لمن کې کلینیک جوړ کړم او په ګډه سره به 3 واړه کلیوال ترې ګټه اخلي. د شپونکي له دې خبرې سره ټولو کلیوالو یو بل سره ګونګوسې جوړې کړې. هلکه شېبه وروسته ټولو وویل دا خو د خوښۍ خبره ده او د خوښۍ خبره باید پانتنونو سره ولمانځو. کلیوالو وویل بالکل همداسې. خو ډاکټر جانګل بیا غږ کړ خو دا کار باید په شریکه وکړو. یو کلیوال وویل هغه څنګه؟ داسې به وکړو چې هر څوک چې څومره وسه لري په هماغه اندازه د پیسې راټولې کړي او بیا به له منځني کلي هم پیسې راټولې کړو. کلیوالو پیسې راټولې کړي او په ګډه سره منځني کلي ته لاړل. په منځني کلي کې دیره بیا راتازه وه. د خندا غږونه تر ډېره لرې اورېدل کېدل. خو کله چې شپونکي کلیوال دیرې ته مخامخ شول نو په دیره کې ناستو کسانو په بیړه د هرکلي لپاره مخې ته ورغلل او په خلکو کې تر ټولو مخکې چې وه هغه ملک شېرګله وه. دوی د شپونکي د کلینیک خبره دوی ته وکړه. دوی هم ډېر خوشحاله شول او ملک هغه پیسې چې په هوټل کې ګټلې وې هغه پاتې پیسې ټولې ورکړې. بس خبره دا شوه چې سبا د کلینیک په جوړولو کار شروع شو. انر او ښځه د کلینیک په جوړولو کې ونډه واخیسته او په 9 میاشتو کې ډېر ښکلی کلینیک جوړ کړ. د کلینیک لپاره د ښار څخه درمل راوړل شول. قومندان په همکارۍ دولت هم ورته یو شمېر ډاکټران رالیږلي وه. پر کلینیک کې د اتفاق روغتیایي مرکز نوم کېښودل شو. ډاکټر جانګل نازګل سره واده وکړ او له واده وروسته خپلو کلیوالو ته خدمت شروع کړ. هغه دومره مشهور شو چې له ښار نه به ورته ناروغان راتلل. ځکه په ښار کې د زړه ناروغان ډېر وه او د ژوند دردونو ورته د زړه ناروغي پیدا کړې وه. خو شپونکی بیا په دې برخه کې یو تکړه ډاکټر وه. هر ناروغ به چې ورته راغلو نو بیا به له 1 میاشت وروسته یې له ځان سره پسه راوړه. د ډاکټر د پسونو رمه هم جوړه شوه او په کلي کې به یې د جمعې په ورځ د قرآن کریم ختم کوه. ثواب به یې ګلمینې ته بخه. له 6 میاشتې وروسته ملک شېرګل هم وفات شو او لومړني سره ټول کلی غمجن شو. اوس د عجب خان کلي څخه هم اتفاق روغتیایي کلینیک ته ناروغان راځي او ټول سره ډېر خوشحاله دي. په کلي کې اوس اتفاق یووالی دی. د ګلمینې او شپونکي کیسه اوس په 3 واړه کلو کې زړې ښځې خپلو ماشومانو ته کوي او دا کیسه اوس په 3 واړو کلو کې ډېره مشهوره ده. د ګلمینې د مړینې کلونه تیر شول خو یادونه اوس هم ژوندي دي. رښتیا ده چې انسان غواړي هرې موخې ته ځان رسولی شي او که په هغې لاره کې مړ شي نو بیا به تل یادېږي. شپونکی په ډاکټر بدل شو او ګلمینې د پاکې مینې له برکته په کلي کې د هر چا دعا واخیسته. مشران وایي په ژوند کې ډېرې کیسې داسې کېږي چې انسان یې تصور هم نشي کولی. خو انسان باید خپل ژوند ته هیلهمند واوسي او تل خپلې موخې پسې وګرځي. دا ناول پای. دا وه د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول وروستی برخه چې ما نجیب الله صالح درته وړاندې کړه. له تاسو ټولو درنو خوږو نه ډېره مننه چې دا ناول مراسرات تر پیل نه تر پایه واورېد. هر چېرې چې یاست رم و آباد سوکاله لره. ښه وختونه.